بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. تېره ورځ چې دی مونږ په ټایپنګ باندې کار کړی وو. ټایپنګ چې دی 4 حروف مونږ لوستي وو، اف جې او ډي کې دا 4 حروف مونږ لوستي وو. دغه درس مونږ تېره ورځ چې دی ویلی وو. اف جې دا زه یو ځل کوم، ډي کې اف جې ډي کې اف جې ډي کې اف جې ډي. که چېرې تاسې غلط حرف ووایئ ګورئ تاسې ته دلته ښیي وي، غلطۍ نه هر څه ښیي درته. مونږ تېره ورځ لوستی وو چې دا نتیجه مونږ ته وښودله چې څومره سپیډ دی، څومره د دقت دی، څومره لغتونه ته چې دی په منټ کې لیکلی شي. دلته راځو ایرر اورویو کې تاسو ته ایرر ښیي. ګوره دغه ځای کې مونږ چې دی ایرر کړی و، سپیس و، مونږ بله بټن وهلې وه، مونږ ته یې وښودل چې دا هلته تا غلطي کړې ده. همدارنګه نیکسټ سټیپ ته راځو، ګو ټو د نیکسټ لیسن. دا اوس چې دی زمونږ ورپسې درس چې دی هغه اس ایل ای او سیمیکالن دی. دغه 4 ګورئ، دلته ای اس او دلته ایل سیمیکالن په دې 2 ګوتو باندې دی. دغه کومه چې درېیمه ګوته ده دا او ورپسې دا وړه خچه ګوته په دې باندې ای، په دې دویمې اس او دې طرف نه چې دی په خچه ګوته سیمیکالن او ورسره ایل. یعنې تاسې چې دغه طریقه تعقیب کوئ نو ستاسو ټایپنګ به تیز شي او مسلکي ټایپنګ به ستاسې یاد شي. نو تاسې به څه کار وکئ، دلته به شروع وکئ. لومړی په خچه ګوته چې دی تاسې به اس ووهئ او بیا به تاسې ایل ووهئ. ګورئ تاسې چې کله ګوتې ږدئ په ای باندې خچه ګوته، په اس باندې چې دی ورپسې دویمه ګوته، په ډي باندې دا درېیمه، په اف باندې 4مه ګوته. یعنې تاسې به شروع چې دی د ای نه کوئ، چپ طرف کې د ای نه باندې به خچه ګوته کېدئ، ورپسې اس باندې دویمه، ډي باندې درېیمه او اف باندې 4مه ګوته. دا هم چې کېښودله. همدارنګه چپ طرف نه چې دی تاسې د سیمیکالن نه شروع کوئ. سیمیکالن باندې خچه ګوته، ایل باندې چې دی دویمه، په کې باندې درېیمه او په جې باندې بیا 4مه ګوته. یعنې منځ کې تاسو چې دی جي ایچ دا پرېږدئ او د جي ایچ چې دی 2 طرفه تاسو دا 4 ګوتې کېږدئ. داسې مخ ته ځئ، سیمیکالن اس ایل ای سیمیکالن اس ایل ای سیمیکالن اس ایل ای سیمیکالن. ګورئ دغه درس چې دی مونږ خلاص کړ. دې کې ګورئ مونږ چې دی په منټ کې څه وکړه. همدارنګه ټایپنګ چې دی زمونږ 100% دی او سپیډ مو چې دی یعنې په یو منټ کې چې دی ورډ پر منټ مونږ 18 لغتونه ولیکل. همدارنګه ګراسي چې د 100% زمونږ صحیح ده او سلو ډاون چې دی 0، یعنې مطلب سلو لیکل مونږ نه دي کړي. کله د ایرر اورویو ته راشو، ګوره ایرر هم پکې نشته، غلطي پکې نشته. نو دا زمونږ چې دی د کم حروف شول، دا زمونږ سره 4 حروف شول چې اس ایل ای او سیمیکالن. دا به تاسې تر هغې پورې یادوئ تر څو چې دی ستاسې دقت هم صحیح شي او ټایپنګ مو هم تیز شي. او ورسره چې کوم دی دا زمونږ دویم درس و. راځو بیسیکي کې چې دی زه درېیم درس هم نن وایم. درېیم درس کې چې دی مونږ سره 4 حروف نور دي چې جي ایچ دی او ټي وای دی. تاسې دغه رنګونه ګورئ، جي ایچ ټي وای، دا 4 لغتونه دي، حروف دي چې دا به هم نن مونږ وایو. دا درېیم درس دی. راځئ دې ځای نه ګورئ تاسې به ګوتې به مو هماغسې په ای اس ډي اف باندې او په جې کې ایل او سیمیکالن باندې ایښې وي. بیا به تاسې ووهئ جي. ګورئ جي چې دی په دغه ګوته باندې تاسې وهئ، دا کوم چې شین رنګ راغی ورباندې، همدارنګه سپیس وهئ، بیا ایچ وهئ. ایچ تاسې چې دی په دې اولنۍ ګوته وهئ ایچ. دا مو چې ووهم په دې بل طرف باندې تاسې به چې دی ایچ ووهئ، سپیس، بیا ټي چې دی ټي پسې به پاس طرف ته تاسې همدغه اولنۍ ګوته چې دا اوچته کوئ ټي، ورپسې سپیس، بیا وای پسې به دا اولنۍ ګوته تاسې بره اوچته کوئ وای، سپیس، جي سپیس ایچ سپیس ټي سپیس وای سپیس جي سپیس ایچ سپیس ټي سپیس وای سپیس جي سپیس ایچ سپیس ټي سپیس
وای. ګورې دلته هم چې دی مونږ په منټ کې چې دی مطلب زمونږ اوس ټایپینګ چې دی دا ایکسلنټ دی، ښه دی. ورسره چې دی په منټ کې هم چې دی ورډ پر منټ چې 19 حروف مونږ یا لغتونه ولیکل. اکراسي هم چې دی 100% دا سلو ډاون پکې نشته. نو تاسو بیا هم دا ټرای اګین دې باندې کلیک کړئ تر څو تاسو بیا هم دغه تکرار کړئ. دا به تر هغې تکراروئ چې ستاسې ټایپینګ چې دی دا ایکسلنټ شي او ورسره چې کوم دی اکراسي مو هم 100% شي او لغتونو سپیډ مو هم زیات شي. نو دا به تاسې تر هغې پورې تکراروئ، مخکې به نه ځئ. نو کله چې تاسې سټپ بای سټپ دغه طریقه تعقیب کړئ او دا ویډیوګانې کوم کورس یا ټوټوریال چې دی دا سټپ بای سټپ تاسې وګورئ، انشاءالله ستاسې ټایپینګ به ډېر تیز شي او مسلکي ټایپینګ به ستاسې یاد شي. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، نظرونه مو کمنټ کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکو نوې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.